علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او دا مهال در سره په یو ډېر تاریخي ځای کې ولاړ یم چې یقینا زموږ په کتابونو کې د دې ځای قصې او د دې ځای واقعیات دا بیانېږي او زموږ خلک زموږ ماشومان زموږ مشران دغه قصې په ډېره ښه طریقه باندې او ډېر په یو په شوق سره او په مینې سره دغه قصه اوري او دې ته غوږ هم دي. باقاعده په کیسټو کې د دې قصې بیانېږي. نو راغلي یو د ادم خان درخانۍ ګټ ته. دا د ادم خان درخانۍ ګټ دی، تاسو به وینئ شاته ډېره ښکلې سیندري ده، ډېره مزېداره سیندري ده. موږ راغلي یو چکر هم رالګولی او سهیل را سره، امیر جانانۍ را سره، فرهاد را سره. موږ چې دغه ځای وینو او د دغه ځای چکر ولګو، په دغه ملګرو باندې چونګې دلته هر کال مشاعره کېږي. زه راځم دلته او په مشاعره کې باقاعده موږ برخه اخلو. خو دغه ملګري وو، دوی ته ما راځي چې دغه ځای ته باندې وینم، نو د دوی د برکته به دغه ځای په تاسو باندې هم وینو او زموږ سره اوسېږئ. بل طرف ته تاسو به دغه شاته وینئ دا کومه ګټه چې ښکاري دا په منځ باندې دوه شوې ده. ما چې کومه قصه کتلې ده په کتاب کې کوم تاریخ و، د هغه تاریخ مطابق ویل کېږي چې درخانۍ دا د بره باز درې و او ادم خان دا د کوزې باز درې و. په دې کې غټې غټې نښترې وي. هغه غټو غټو نښترو کې به هر قسم ځناور هم په دې کې اوسېدل. دا ډېر یو غټ ځنګل و. نو دلته کې به چې کومه دغه د درخانۍ ده هغه سره د خپلو ملګرو دې ګودر ته راتلل او په دې ګودر کې به هغې جامې اینځلې او ادم خان چې کوم دی نو هغه به چیلۍ سره ولې او په دې غرونو کې به هغه ګرځېدو. بیا د هغې نه پسه به راتلو دغه غر دغه ګټ چې کوم پروت دی د دې ګټ شاته دغلته به ناست و. د دې ځای نه به سیده د دې ګودر تماشه کوله او د درخانۍ ته به یې کتل او د هغې دیدن او د هغې دیدار به یې کو. نو بیا دغه څه وخت پس دغه کاڼی چې کوم دی نو دا قدرتي طور دا کاڼی ورته په منځ باندې دوه شوی و. دا کاڼی په منځ باندې دوه شو او بیا نو په دغه چاودي کې به ادم خان چې کوم دی نو د به دې ګودر طرف ته کتل او د درخانۍ دیدار به یې کو او تماشې به یې کولې. نو یقینا خلک وایي که نه وایي مینه زوروره ده. تل بیا سلامونه، نیکې هیلې او احترامات تاسو ته چې ما کوم د برې نه ځای وښودو چې دغه کاڼی چاودی او دغه د کاڼي د شاته نه به بیا ادم خان ګودر ته کتل او د دغه ګودر نه به درخانۍ د خپلو همزولو سره په دغه ګودر کې جامې وینځلې او د ګټ نه به ورته ادم خان کتل. نو هغه دا ګودر دی زه چې په دې کوم ځای باندې ولاړ یم دا د اوبه دي، د برې نه دغه د اوبو ابشار را بهیږي او دا اوبه راغلي دي دې ځای کې یو ډنډ ساز کړی دی. بیا به هغه ډنډ کې به دغه جینکۍ راتللې، زنانه به راتللې، دوی به دغه د جامې وینځلې. تاسو ته به زما دا کیمرامین دغه مخامخ کلی هم وښیي چې دغه کلی دې ته ویل کېږي بره باز دره او دغه چې کومه وه درخانۍ نو دا د بره باز درې وه. دا مخامخ کلی بره باز دره ده او د کوزې باز درې ته هم ونیسه. دغه ښکته چې کومه ده به یې دې ته ویل کېږي دا کوزه باز دره. نو ادم خان د دغه کوزې باز درې و او درخانۍ دا د بره باز درې وه او دوی به چې کوم دی بس اتفاق و په دې بره باز دره کې واده و. ادم خان راغلی و او هغه پکې رباب و، خو ادم خان ډېر مشهور و په رباب وهلو کې. نو هغه به دغلته رباب و په هغه واده کې په دیوال باندې څه جینکۍ راښکاره شوې. نو دې کې د ادم خان نظر په هغه جینکو باندې ولګېدو، په هغې کې په درخانۍ باندې نظر ولګېدو. نو زړه یې په هغه باندې بیل و. بیا د هغه سره یو ملګری و، دغه ملګري نه یې تپوس وکړو چې وایي دا څوک ده؟ نو هغه ورته وایي چې دا خو د پلانکۍ لور ده. بیا دغه شانتې دلته کې به ملاقات کېدې، داسې ملاقات یې خو نه خو لکه صرف دونه و چې یو بل به پټ په پټ لیدل. چونکې د پښتنو رواج و او هغه وخت کې لږ د پښتو قانون ډېر زیات سخت و. بیا چې کله د درخانۍ پلار ته پته ولګېدله چې زما د لور چې کومه ده دا د ادم خان خوښه شوې ده، نو هغه زر تر زره رشته راوغوښتله او د درخانۍ رشته یې د بل چا سره وکړله. کله چې د درخانۍ رشته د بل چا سره وکړه نو په کومه شپه باندې چې واده و نو ادم خان خپل یو ملګری و، د هغه ملګري نوم زما د مزغونه وزي، خو ملګری یې ولېږو په څه طریقه باندې او هغه یې د درخانۍ نه معلومات واخیستل. درخانۍ ته ووایي چې زه به سبا سهار بانګونو وخت تا ته په پلانکي ځای کې دلته به درته ځای نومي چې دغلته به درته ولاړ یم او هلته کې راځه او هلته کې به یو ځای کېږو او دواړه به تښتو. په ماسخوتن باندې خلکو شمې راوړې وې، واده و، حساب کتاب و. په سهار باندې بیا دوی چې کوم سهار بانګونه یې کله ویله نو درخانۍ د خپله کوره وتې وه او ادم خان ورته په هغه ځای کې انتظار کو. دوی هلته کې یو ځای شو او د هغه ځای نه دوی روان شو. بیا د ده سره یو ملګری و د ادم خان سره. کله چې ادم خان ته پته ولګېده چې خلک په ما پسې ګرځي، سهار چې کله شو نو د واده خلکو واده کور کې غوغا جوړه شوه، ماتم جوړ شو چې یاره دلته کې خو جینۍ نشته دی، درخانۍ او ناوې چې کومه وه هغه وتښتېدله د چا سره
نو بیا به هر طرف ته خلک خواره شو په دې غرونو کې، په دې یو ځای بل ځای باندې خلک خواره شو. د خلکو ته پته ولګېده چې دا خو د ادم خان سره د ده رابطه وه. بعضې خلکو ته پته وه، نو چا وویل چې دا د ادم خان سره رابطه وه. خلکو وویل دا به د ادم خان سره تښتېدلي. دا لارې کوڅې دا ځایونه دا خلک ووتل، دا ځایونه لټول. بیا په تېره اخره باندې داسې وشو چې د ادم خان سره چې کوم خپل ملګری وه، کوم ملګري چې ورسره د درخانۍ په راتښتولو کې مرسته کړې وه، نو هغه ته یې وویلې چې دا زما امانت دی، درخانۍ زه ستا سره خپل امانت ږدم او دا امانت به تا سره وي، او زه ما پسې خلک ګرځي او که زه پیدا کړم نو ما وجني، خو زما د امانت د ځان سره کېږده، زه چېرته ځم او چې هر کله زه رالم دا زما امانت دی، دا به تا سره وي. نو کله چې بیا ادم خان د خپل امانت د خپل ملګري سره پرېښود، دی لاړی صوابۍ ته لاړی، څوک وایي څوک چېرته څوک چېرته، بهرحال لاړی چې کله 4 میاشتې 5 میاشتې پکې ووتې، هغه واپس راغی او دغه خپل امانت وصولولو دپاره نو خپل ملګري ته یې وویل چې زما دلته تا سره امانت و، درخانۍ و، هغه راله راکړه چې زه ځم، او اوس خلک لږ دم شوي دي، خلک راپسې ډېر نه ګرځي. نو هغه خپل دغه ملګری چې د سره کوم و د ادم خان سره، نو خپل ملګري ورسره خیانت وکړو او سره خیانت وکړو به او هغه ځان ته نکاح کړې وه. نو دا بیا هغې کې بیا جرګې مرګې وشولې، قصه میسا بس هغې لګیا و. بهرحال بیا د هغې نه هغه درخانۍ چې کومه وه د خپل ملګري نه طلاقه کړله او واپس یې ځان ته په نکاح باندې کړله. او د دې ځای نه بیا مشران وایي مختلف روایات دي، ځینې روایات پکې دي دې ځای نه تللي و، صوابۍ ته منتقل شوي دواړه. په صوابۍ کې بیا د دوی وفات شوي او هلته کې قبرونه دي، څوک وایي چې چېرته تللي، څوک وایي چېرته. خو بهرحال دغه مخکې قصه لږه ځکه چې ډېر زیات وخت وشو، د دې ځای کې کم از کم 300-400 سال به کېږي که نه ملګريه، 300-400 سال به کېږي د دغې واقعې. نو چې دومره وخت وشي نو دا بیا زموږ خامخا تاریخ په هغې کې څه ناڅه رد و بدل راځي. نو دغه ځای پورې قصه ما لوستې وه، دغه ماته یاده وه. تاسو دغه وکتل د ادم خان درخانۍ کلی په تاسو باندې ولیدو، بره باز درم د باندې ولیده، کوزه باز درم د باندې ولیده، ګټ هم در باندې ولیدو، کم ګټ چې چاودی و ادم خان ته، کم ځای کې چې به ادم خان خپلې چیلۍ سره ولې، کم ځای کې چې به درخانۍ دلته کې خپلې جامې وینځلې وم، په هغه ځای کې ولاړ یم، دلته به هغه خپلې جامې وینځلې د خپلو ملګرو سره به راتله، چونکې هلته پته و چې ادم خان په ما باندې مین دی، خو هغه به لیده په یو سترګه باندې به هغه ګټ ته کتل، خو ادم خان ده به هغه ته څه ویلی نه شو، نه به یې ورته اظهار کولی شو، ځکه چې دلته به د سره ملګری وي، نه به ادم خان دغه ځای نه راکوزېدی شو چې یاره زه ورکوشم د سره میلاو شم، ځکه چې درخانۍ سره به خپلې ملګری وي. هغه وخت کې تهمتونه دا ډېر زیات وو، په معمولي خبره باندې به مرګونه کېدل، چونکې ډېر سخت قانون و، ډېر سټرک قانون و. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ کله چې د درخانۍ پلار ته پته ولګېده چې د ادم خان او درخانۍ خپل منځ کې تعلق دی او ادم خان دا زما په لور باندې مین دی، نو د دې خبرې د وجې هغه خپله لورو چونکې ادم خان په یو جرګه م وکړله او بیا یې موله ورنه کړله، هغه دا خبره په خپل مزغو کې یو پیغور غوندې ګڼو چې دی زما په لور باندې مین دی، نو ور یې نه کړله، هغه جرګې وله ختمه کړله او جینۍ وله ور نه کړله. نو د هغې بیا وجه دا راووته چې ادم خان د زړه نه مجبوره شو او دغه قصه په دې باندې پایې ته ورسېده. نو هر چېرته چې یې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. مال او زما سره زما ملګري امیر حسین نادان، سهیل او فرهاد له ورکې اجازت، هر چېرته چې یې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د لوی الله په امان.